یعنی ما ته چې ته څه شی نه یې ځکه چې زما خپل کور نشته، ما سره دولت نشته، ما سره د اقتدار کرسی نشته، نو زه څه شی نه یم. ته څه شی ځکه یې چې چېرته لس شل مرلې کور دې دی یا چېرته معمولي غوندې افسر یې یا چېرته ټیکهدارې پیسې میسې در سره ډېري، نو ته څه شی شوې او زه څه شی نه یم. دا د غرور خبره. ځان نه لاندې سړي ته سپک قتل یا چاته دا ویل چې ته څه شی، دا د غرور خبره ده. قیامت کې به رنگ پرنگ گناهونه درته معاف شي او جنت ته به روانې، دا غرور به دې راونیسي او جهنم ته به دې بوځي. واحده گناه به په قیامت کې دا یوی، واحده گناه چې دې دپاره به الله پاک د بخنې هیڅ لار نه جوړوي سوا د دې نه چې سړی په جهنم ته وځي. نو دې وجې نه یا تاسو بعضې سړی منځګزاري منځونه ډېر کوي، یو سړی دی هغه منځ نه کوي او تا پړه کې تیر شو چې دا پلیت او مردار دی او زه پاک یم، ځکه چې دی منځ نه کوي دا پلیت دی او زه منځ کوم زه پاک یم. نو ستا څومره ذخیره د منځونو چې دا هغه ټوله تباه شوه، ځکه چې تا دته سپک وکړ. یو دا قسمه درد دی پړه کې چې دا سړی منځ نه کوي یا نیک کار نه کوي یا بد عمله دی، خدای زه کوشش کوم چې دی نیک شي چې جهنم نه بچ شي، دې کې به اجر او ثواب وي. دا شی چې زه منځ کوم او دا منځ نه کوي. یو بزرګو 300 کاله عمر او 300 کاله خدای ته سجدې لګولې، لکه ورته راغله چې یا الله ما خو ټوله ځمکه د سجدو نه وویسته چې ماله به دې لا څنګه ځای جوړ کړی. د شپې خوب ولیده، خوب کې څه ګوري چې یو ملایکه ولاړه ده په دې لام باندې مد راښکلی دی، لا دې ته تپوس کوي چې دا څه چل دی؟ وی دا ما ته چې زه کومې ورځې نه پیدا یم ما ته دا حکم شوی دی چې په دې لام دا مد راکاږه. لا وایه څومره موده وشوه؟ ویل 3 لکه کاله وشو چې په دې لام مې دا مد راښکلی. وی بیا وی د قیامت په ورځ به راته حکم وشي چې اوس ووایه چې الا الله، لا معنا ایس نشتا ایس. نو د قیامت په ورځ به د خدای په مخ کې بیا زه ویم چې الا الله کشته نو دغه ذات دی بل څوک. ویل څه په پته پوهېږي چې دا ستا لام باندې مد 3 کاله وشو خدای ته څه قرب؟ ویل والله که پوهېږم چې دا خدای ته قبولم دی او که نه. یو وای نارې کو د کټه کوزو غورځېده او وی چې خدای ما هېڅ نه دي کړي. قدرت ورته دا وښوده چې ته په 300 کاله منځونو باندې دومره غاوره شي چې تاله به په جنت کې کم ځای جوړي. عزیزانو خدای پاک بانا غواړي، بانا. بشر حافی رحمت الله علیه یو بزرگو ډېر لوی سړی و، دغه تصور یې پړه کې راغی چې ربا زما به څه حال؟ الله ورته وایي چې ستا حال به په خپل ځای هر څه چې وي هغه به وي. ورشه فلانه شرابخانه کې یو شرابي دی هغه ته زما سلام ووایه. بزرگ دی
حیران شو. ور روان شو شراب خانه ته. دننه ننوتو فلانه چرته ده. خلق اریان شو دا شراب خانه کې څه سره ونیو د لاس او خوځولو پاسه کم بخت بار رويستو ساده دې کړه چې خدای ته دومره قریب شوی خدای ماته وی چې د تزما سلام وای ا سره ورته په جړا شوی چې ما سکلی دي وی سامل دې کړه په دې مې پوي کا وی والله کا نور پوي او پلار روانو ما او په کاغذ باندې کلمه لیکلې پراته و نو خاورو نه ګنداوه ما صفا کړه او پاک ځای کې مې کې خو چې یا الله ستا نوم ولې په خاورو ګنده دی نو ست مې کړه او سینې سره مې ولګوله او په پاک ځای کې مې کې په دغه وخت کې د بزرګ ته بیا په زړه کې القا وشوه چې دې سړي ته ووایه چې تا زما نوم د خاورو نه پاک کړی ما ته د ټول عمر د ګناه نه پاک کړی او جنت ته به دې لېږم عرض میں داو جی چې الله صرف باندې قدر غواړي د قیامت په ورځ به وګورئ د دې منځګزارو کتارونه به وګورئ شیخ صاحب تا خو به ډېر منځونه کول دا ته کوم خوا روان شو خدای دې ورک کا تاسو خیال راغی کتارونه به وګورئ زمونږ د ملک یو سړی تله او کابل ته یو کوچی سره نوکر شو منځونه به ډېر کول خو چې کتو به د پټي په پوله به ولاړو منځ به کو آخر کې چې دا کوچی ډېر اعتبار په پیدا شنو دته چیلای را پټی کړی چې چیلای را پټی کړی نو کوچه ور پسې راغی او غاټ کوتک ور سره او د دروازې له ول را خلاص کو روزه استاد داسې کړي په دا ډېرو منځونو باندې په لوړه بم ولاړ وي او په ناسته بم ولاړ وي او په پروته بم ولاړ وي او شپه ورځ به دې منځونه کول ظالم بچیا او نتیجه دې دا وه چې زما چیلی دې را پټي نو عرض مې دا و چې راشئ چې اوس درته د منځګزارو حال هغه ورځ یو زمونږ په دفترونو کې یو بابو دومره ګیره تر نامه پورې اوږده وه زه شاته ولاړم یو سړي ته وایي چې والله که ستا کار وشي چېرې تپوس دې کړی دی چې دله هم څه چای پاڼي په کار دي دومره ګیرې ما په دې اوږه ورته لاس کېښو مال سلام علیکم وی ویل په خیر مال وی مه کوه اوس خبره در نوتې ده ستاسو خیال راغی نو د قیامت په ورځ به وګورئ زمونږ د کتارونه چې مونږ به کوم طرف ته روان عزیزانو عرض مې دا و چې سړی په رنګ نه سړی کېږي سړی په رنګ نه سړی کېږي سړی هغه دی چې خوی د سړو کردار د سړو پیدا کې قسم په خدای دی چې په ظاهر بزرګان وګورئ د شپې ډاکې اچوي او په ظاهر وګورئ انګریزان یې ګیرې کلې سرونه انګریزي او د شپې شنې چای ځان ته په ترماس کې ایښي او ټوله شپه خدای ته په سجده پراتی ورته جاړي سهار چې وګورئ ته به وایي دا خو انګریز دی
ما داسم لیدلی او ما دام لیدلی چې او سر د سنډا سرمند میخه د ورځې شیخ او د شپې خوري پردي مالونه سره د لوی ګیره د شپې پردای او په خپل پټی را سمول دا زمون کار پردی کور کې غم زما اختر دا زمون کار پردی کور وانه دا او زما کور ودانه دا زمون کار نو مونږ انسانان نه یو خپه نشئ رنگ ډنګ د سړو داسه کمال نه دی کمال دا دی چې د سړي کردار او کرکټر د سړو او د انسانانو مونږ کې انسانیت نشته مونږ دم دم سودا کو زمونږ ژوند د چولو دکان دی بچولے خرڅ کا کور تزا مخ کی کده چا خېټه کې په درد کیږي او کده چا بیړه تبا کیږي او کړي زمون ژوند د اچارو دکان ورشي دا کم دکانداران چې اچار جوړي هغه خمان او هغه چاټه پکې دو سیره پرسیدلې مګه پرتای مګه هغه چار راځي ستا په دې بازارونو کې داخله پیخوي لړمان د غړو په ټیم کې مړه پراته د دکاندارانو هغه ټیمان په دې قوم خرڅ کړي دي او پیخوري لړمان دا اورېدو نه یم ده د مګو غول دلته د سپیغولو په سط کې او د سپیغولو هغه سط چې په ډبو کې بند وي او په تمامو سړکو بورډونه لګېدلي دي او اډورټایزمنټ یې شوی هغه ډبې مې چې کولاو کړی دی پکې دومره د مګو غول راوځي تاسو خیال راغی نو عرض دا هو چې یو ویر نه دی په دې دکاندارانو په خدای قسم چې د اس په غوښې د مردار اس په غوښې د غټې غوښې په رنګ کې دې دکاندارانو خرڅې کړي مرداره میخه د دې خوا کلو نه یو راوړې ده او دلته هغه قصاب له زه اوس هم لاس نه ورکوم لس پنځلس کاله وشو چې لاس راکړي زه بیا لاس وینځم زه هم بیا یې آرامتوب نه کړی مرداره مې مشهور کبابي چې دا تاسو ورځئ او پې ځان وجنئ د هغه دکان سره ناست یو میخو والا راغی ما ورته ویل میخې خیر وی جی هغه ورځ خو غرق شوم په 8000 مې میخ اخیستې وه او بس د شپې ناګهانه مړه شوه مال څه دې کړه بیا ویل د ناغې ورځ وه بس دا کباب والا له مې ورکړه چاړه مې پیاسې راخ کو په 2000 مې دله ورکړه او د په واورو کې کېښوه چونکې سربه ډېره وه نو دتې بیا کباب پاخه کړه او دې خلکو نو مې ځکه نه علم چې پرېږده چې خورئ یې تاسو خیال راغی نو عرض مې دا و چې دا د انسان بچی دي یا دا انسانان دي مونږ خو دا وایو چې دا بمونو دماکې چې څوک کوي دا انسانان نه دي دوی کې انسانیت نشته که انسانان وای نو بے گناہ بے دا قوم بچی ولی تیکا کولے دا اس انسانان لیکن دا دا کافر بچی چی دی دا پیسو دا پارا دا کار کئی کنه پردی بچی دا پیسو دا پارا تیکا تیکا و کباب کی نو دا اس انسانان دی نو کس چسنگا دغو تا منگا انسانان نو آئیو چی دا انسانان نہیں انسان چت حیوان بم دا سے رضالتوں نے کی
لکه نن ستا په ملک کې چې انسانان کوي. نو دغسې اوس دا دکاندار انسان دی چې چاټای کې مګه پرېوتې ده او هغه اچار زه پوهیم چې دا به خلک کړي او خوري به او بیا په دکاندارانو خرڅوم چې زه ولې چاټای تاوان وکړم مګه دې وي پکې. دا انسانان نو عرض میں داؤ جی چه سڑے صرفه نه کوي چې د چا وس برش. دا مونږه چې لږ داسې ځان ته دا خون پنجو صاحب نوسي وایو که نه مونږ وس نشته. وس دی زمونږ دی کلي کې یو بزرگ دی مړ شو اوس. لگیا بو کله دی جماعت کې کله غاخوا جماعت کې کله بل کې ملیان دسي مال خان بیو سړی نه ولا مسلاتی کړ. ما وی چې یو 200 روپو لوټونو غوټه جوړه کا او دته داسې ټیم کې مخې ته واچوه چې شاته یې زه جماعت نه لږ را دې خوام دا چل ور سره و چې اونکو اوس ورپسې زه روان چې غوټه یې داسې وکته نو خپای پکې چې خپای پکې خو نو خپک ګرولې بانه کړه او داسې ور ټیټ شو. نو هغه ته راواغسته اوس په ناست دی چې داسې وکته هغې کې خو لوټونه و نو غاپ چې دې ځای کې بډې ته دغه ما د سټه وویل چې د سټه مې ونیو مال دا څه دي ویلې څه مې شم بیا په بډه والي ویل خپه مې ګروله مال دلته ما نه څه پرېوته ویل څه در نه پرېوت مال غوټه رانه د پیسو پرېوتې وه. ویل غوټې کم ځای دي دلته لیونی خو نه یي. خیر جی زه پې زور کې لږ تکړه ومه دې بډې ته مې لاس ور واچولو هغه غوټه مې ترې وویسته مال دا ویل څو پیسې دي پکې حال وویل مال 200 روپۍ دي چې پرام مینیستر د هغه مخکې 200 روپۍ به دې ګیرې نه مې داسې ونیو. مالس به زما مخکې د بزرګۍ خبرې کې ویل خدای او قرآن ته وګوره چې ومې نه شرم بس څه چې وشو هغه وشو. ما زما مخکې خو بیا پتېږي نه که نه ویلې نه. نو عزیزانو زمونږه د پیشو ورونه دي وایي پیشو تر هغې پورې شی ښایي چې په مږو نه وي پېښه. زمونږ وس نشته کني ټرایي وکوئ په دا لوی لوی انسانانو باندې تجربه پہ انسان و مولانا نصیر الدین غرغشتوی دا افریقی سیٹان راغلی و زور سراؤ ما زدا اوریدو خبری تاسو ته نه کوم. غرمه روټایم د مولانا سے پځای کې وخوړه نو شملې راوویستې او ورسره د تنور روټای چې روټای مخوړه د افریقې سیټانو ورته 50,000 روپۍ راوویستې دا نن نه د 20 کالو مخکې خبره تاسو ته 50,000 روپۍ راوویستې نو مولانا صاحب ورته ویل دا څه دي ویل جی دا هدیه ده. هغه ورته ویلې چې سیټ صاحب داس چل دی چې حضرت علی په یو څو غریبانو روټۍ خورولې وه او بیا ورته حضرت علی ویلې چې انما نطعمکم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شکورا. دا روټۍ مې د خدای د پاره در باندې وخورولا لا نريد منكم جزاء ولا شکورا.
اراده مې نشته چې د دې بدل راکړي یا زما شکریا ادا کړي. نو ول تاسو زما د کور روټای خوړو شملې مو خوړې دا پیسې که زوالم دا به د روټای بدل شي. ډېر زوره سیټانو لګول. ما ورته مولانا صاحب وایلی جی دي خفه کېږي. ما ته ته هم ملای تیتې والا په لار کې بیا زه یې ولې والا پښتو کې ما ته وایي چې بچیا دا اوړه مې په قرض اخیستي چې دا تاسو روټۍ وخورئ او دا شملې مې د پردي کوره درته غوښتي. ما کره نه وي او 50,000 روپو له علته ورکړه. دا هغه انسانو چې حدیث به پڑھاول او د ورځې به کوم حدیث کې ورته اشتباه وشوه نو د شپې به ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوب کې ویل چې نصیر الدین کوم حدیث کې چې تا ته اشتباه شوی و حدیث داسې پیغمبر به ورته د حدیثو تصحیح د شپې کوله. نو لوی مقام ته به نه رسېده. خوب کې ملائکو ونیو خدای ته پیش کو ورته نصیر الدین په توحید کې رسالت تا لیکلې ده وی یا الله ما لیکلې ده. نو الله ورته وایي چې ځه هر څه مې درته معاف کړه. انسانان دا خلک ته خو جومات ته راشه شراب دې تا خرڅ کړي ښځو سپلایر دې ته هیروین دې خرڅی غل دے ڈاکو دے او په منبر محراب کې به زه ناست یم او ته به راشې او غلی غوندې به لحظ راکړې چې دعا نه به مې نه وباسئ. لکه د پیرانو له خلک تاثیر کې چې صاحب دعوا نه به مې نه وباسئ. زمونږ دا پرېږدي نه د خدای کمه کړه دومره د سړي زوی نه یې خدای دې کور ران که چې ته ټوله ورځ په نور باندې مزدوري کې بیړه دې غر که شو دا د ترکو سنډا چې دی په یخ کوټنی کې ناست دی او هغه پیسې د بچو د خولې نه وباسي ورو چې صاحب دعوونه به مې نه وباسي دعوونه به مې نه وباسي. کور دې وران شه د هغه پلار او د نیکه زه دې خونه ورانه دوا دې دې ځان ته وکړي چې دا پردو پس خوړدو نه بچ شي. ټولې حلالې او مردارې او زکاتونه او مردارۍ خوري لګیا شپه ورځې تاله به دوا کوي چې د چا شپه ورځ حرام خوراکي دغه دوا قبلي دعا دا په سړکونو چې ګینټي او بیلچې وهي او دا ویاړی پاکۍ دوی ته ورشه او ورته ووایه چې دعا راته وکړه. زما دې په خدای قسمي چې زمونږ نه 1 په کروڑ د هغې خدای سره تعلق زیات دی 1 په کروڑ د غریب او د اوږي او د مزدور او د خدای په منځ کې هیڅ پرده نه. دعا هغه چا نه اله چې دا ګاډي راکاږي مزدوران وي دا د ریړو ګاډو ته ټوله ورځ ولاړي ماسپښین نه بعد مونږ پکو لاندې اوده شو او دوی د ماسپښین نه بعد د دیوال سوري ته ولاړي ځای ته ځای چڼکاو کړي او خټکی یا اندوانې یا دا څیزونه خرڅوي. دي نه دوا هلئ دا ګمنځې او دا سنتو صاحبه دا لواڼی غوا دغو نه دغو دا ځان له د خدای په قهر اخته دي. مزدور نه دوا د مزدور لاس وګورئ چې خنډ وخاري نو سپې کا چې روټۍ د دغه لاس خوند کوي یا د محنت او د مشقت لاس کې مونږ لاس مونږ ځای ته یو پیر راغلی و نو چې هغه زمونږ نیکه و هغه وایي چې یاره چې لاس مې ویر کړه لکه مالوچو له مې چې لاس ویر کړی نو کم لاس چې محنت نه کوي لاس پوست خوي که نه د ښځو نه زیات پاسته لاسونه د چا دي بیا خو هم ټول عزت او بیا دا په صدر کې چې کومې دا رڼۍ ګډې ګرځي هغې له لاس ورکړه ته به وایي چې په مالوچو کې ور وغورځېدم ټول عزبرګانې شو ځکه چې لاسونه یې پاسته دي هغې د پوستوالي دپاره نور د ربړ څیزونه هم ځان پورې تړي هم بزرګان شو
قربانه کا دا لاس نه چې کوم لاس ټول ورځ مزدوري او مهنت. نو عزیزانو مونږ په دې قهر ځکه اخته یو چې مونږ کې انسانیت نه دی راغلی. که مونږ د انسان تعریف وپېژنده او مونږ انسانان شو نو ایس مشکل نه دی چا به زمونږ مخې ته ټینګي.